والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله النجبا وأصحاب الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ډېر ډېر یې سوي سوي په ارمان را تژړل، ډېر ډېر یې سوي سوي په ارمان را تژړل، په سپینلو پټکې مې قرآن را تژړل. سحر چې مې راواخیستو په نیت د تلاوت، سحر چې مې راواخیستو په نیت د تلاوت، په اوښکو لمبېدلی و فرقان را تژړل. جناب صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، طلبہ اعظام او د سرونګي د دارالهدى سره نږدې قرب و جوار انتهایی درانه وخړې پښتنې، نن توسه په یو ډېر عظیم مجلس شنوس وستا. په دې سټیج باندې په کافي تعداد سره علماء کرام موجود دي او موغوندې بندې ناچیز په دې سټیج باندې خبرې کول یقینا بیادبی دو، خو چونکې ملګری خواهش وایمو اراده د دخشي چې د خپل استوس په مخ شه بعضې موقع یو شاګرد ودري، نو هغه خپل سبق چې دا هغه استوس ته دوهرو کوي په دغه نیت باندې چې کیدای شي د مو په کلام او بیان شه غلطي وي، نو مو استاد محترم هغه مو ته د هغې غلطي نشاندهي وکړو و د هغې غلطي ازاله وشي. نو په دې نیت باندې د علماء کرام په مخ شه حاضر یم. عزتمند دا جشن، دا مجلس، دا د قرآن مجلس ته دا یوه خړه پړه مدرسه دو د دارالهدى په نوما باندې جناب حضرت مولانا حافظ نور جمال شاه صاحب د سیک کولې نه دا زوی دا دینی خدمت شری ده. امو عزتمند په یو داسې دور شه چې هر طرف ته امو عزتمند بدینی دو، گمراهی دو، کفر و د شرک غلغلا دو. په داسې وخت شه امو عزتمند د قرآن او د حدیث خدمت کول و امو عزتمند دا خصوصا په دا کلی، په دا وطن، په دا علاقې باندې د مولانا صاحب، د حافظ صاحب دی یو لوی عظیم انعام ده، یوه لویه ښېګړه دو، یو لوی احسان و کرم یې ده. ځکه چې په دا سټیج باندې توسې مخ دا بچیون ویني د سلم هاتې بعد وې د دغې بچیونې په سرینه باندې علماء کرام یوه پګړي ږدوي. امو عزتمند هغه پګړي چې نن د حافظ صاحب په سر دو، دا پګړي چې د مولانا صاحب په سر دو، دا پګړي چې د کاری صاحب په سر دو، دا پګړي چې د شیخ صاحب په سر دو، دا د سرونګي د ملک پګړي نه دو، دا د وزیر د خان پګړي نه دو، دا چیرې د یوه بدماش پګړي نه دو.
بلکې دغه پګړي چې مولانا صاحب په سر باندې پرتا دو دا د 1,24,000 انبیاء پګړي دو. دا پګړي چې د حافظ صاحب په سر باندې پرتا دو دا هغه پګړي دو چې اول الله انسان پیدا ک نو د ایک انسان په سر باندې الله یو پګړي کښېښوا. ا د نبوت پګړي وا، ا د عزت پګړي وا، ا د صداقت پګړي وا، علوم پګړي وا. وای مو عزتمند ا پګړي دمره قیمتي وا چې څو وخت د آدم په سر باندې کښېښوا نو الله پاک هغه پګړي ته دمره عظمت ورک. تمام فرشتے ته مخ شک و امر یو کو اسجدوا لآدم، آدم تو سجدہ وکیے. یا اللہ ویلے اللہ فرمائی زکا چې مو د آدم په سر باندې د نبوت پګړي ایښې دو، د آدم په سر باندې مې د انساني شرافت پګړي ایښې دو. د هغې پګړي دا مقام ده چې نن د اسمان و د مځکې تمام فرشتے ته الله اعلان کوي چې سجدہ وکیے. چاته؟ حضرت آدم ته. بے مو عزتمند عرض میں دادا چې دا مجلس په یو داسې دور شي د دغه بچو نه حافظ قرآن جوړول डी जे दौर दा सरवंगी अव्वल नंबर दी डी जे से पता था का ना वो इजड़ा गोने दौर दा जका चे तो संगा मुमिली गम शोदी वी बेवे इजड़ा गोन वो डी जे दावे खामा खाई पशे पयो दा से दौर से चे तो ए तो दे केरना चे किम बचाए रोजी दी आगे पलोस से मोबाइल दा वो दे एक मोबाइल दे इंडिया हुए पाकिस्तान दे तमो में इजड़ा गोने ना दाई खबर दा ऊपर बंदे पेड़ी आगे बचाई चाग तालुक दे स्कूल वो दे कॉलेज वो दे यूनिवर्सिटी सरा दा आओ गोरा वदा बचाई चे दे कुरान वो दे दीनी मदरसे वो दे उलमा किराम सरा तालुक ता दागा वो गोरा आयोवेल चे ओ मलेयो ने खुदाई रसूल वाली वस्ता तो से पतागा मिसला बंदे अलहमदु जौताये वो दुनिया पोस्ट पेजमी तो खता زوتین چې دا ته چې شپږمې ته چېږي دا د غالم په سر باندې تو ځان ته وایې چې نن زه ساینسدان یم انجینیر یم ډاکټر یم خو ګوره دا تو ساینس دا تو جدید ټیکنالوجي دا تو بیالوجي دا تو فزکس دا تو میټرک دا تو بی اے دا تو ایم اے دا تو ڈبل ایم اے دا تو 18 و 22 و 20 گریډ دا سمرا چې نن د تو نه جوړ دي دا د قرآن په وجه باندې نن دا ماډرن زونون چې دی دا نوی دور ول ماډرن زونون ایوول چې اوملیونه خدای رسول والی وستا موته چې مش خدای رسول والی خو تو سے لال مسجد والی وستا دا ویای چې دنیا د ساينس خبره کوي جدید دور خبره کوي ملا په مثال باندې اغا الحمد زوتای زوین چې تو ساينس د سشي نه وپیروند دا ساينس مناسه کوي ساينس ویای سشیتا اصل سے دا سائنس ٹکا چے دا انگلیش نہ دا بلکہ دا عربی دا سائنس کا معنی ہے کسی چیز کو توڑ کر اس پہ ریسرچ کرنا یو شاید کٹ کر مثلا پکوڑی بندے ریسرچ کئی میرسترگے پرونو بندے ریسرچ کئی اسپیجمی پرونو بندے ریسرچ کئی پا ہوا بندے ریسرچ کئی پا ایبے بندے ریسرچ کئی پا خورا بندے ریسرچ کئی امو عزت مندہ دغیتا سائنس ہوئی خو امو عزت مندہ دا ریسرچ سوخ نہ شریش داغا یر چې پکی میر بونده ساينس ریسرچ کئی دام یر استرگا چې د پرنو بونده ساينس نن ریسرچ کئی دام یر استرگا چې قرآن دنیا تنور غلا بیدغم یر استرگی تا خلق سجدہ لگولا کونی تا خلق سجدہ لگولا اونے تا خلق سجدہ لگولا بود تا خلق سجدہ لگولا قرآن چرو گئی اغد اعلانو کو میرستر کا خدای ندو کون خدای ندا یہ بو خدای ندی یہ خدای ندا داس شای دی این صدا تو خادمون دی اللہ تو دے فائدے دے پورا پیدو کر بے ورستے سان ولگے دے بے دے میرستر کے پرنو بندے ای سر چوکو بے سان زنے جوڑ کر شمسیز نے جوڑا کرا پیر بندے ری سر چوکو بے دے آگے نہ ریل گڑائی تیور کر پا ہوا بوندے ریسرچ کو بے پاگے سے جوست تیور کو ویلے دا چا دنیا تا دا سبق ورک دا قرآن ورک خوی تو سائنس ریسرچ کئی پسشی بوندے دا اونا سشی نا پیدو کردی دا ہوا دے کمشی نا پیدو کردی خوی مو عزت مندہ سائنس چے دا او یہی چے انسان دے سشی نا پیدو دا داگا ریسرچ کئی چے انسان دے سشی نا پیدو دا خو ویلے پیدو دا دا جواب نشتا ہوتا اسمان پیدو دا چا پیدو دا دا جواب نشتا ورسرا
دا فضا خلا دا نظام چې کیم چلیږي سیک یې چلای دا جواب نشته ورسره دا جواب نه تو په سکول شه نه تو په کالج شه نه تو په یونیورسيټي شه نه تو په یو کې تو بشه دا جواب نشته دا اسمون چا پیدا دا بیسنس اتو میټرک اتو بی ای اتو اف ای هغه شه دغه جواب نشته چې اسمون چا پیدا دا چا پیدا دا مزکه چا پیدا دو ویلې پیدا دو انسان ویلې پیدا دا مقصد یې صدا دا جواب اتو په سکول اتو په کالج شه نشته بلکې قدیم چې کیم ساينس دا ډاروین یو ساينسدان دا او یې چې دا انسان خود به خود پیدا دا هغه ول چې دا انسان د بیزو زیدا دغه نه پیدا دا خو چې څو وخت مې وکتل چې په یورپ شه دای یو انګريز دا هغه یو انګريزه دو هغه د یو بیزوګي سره نکاح کوي و یو انګريز دا هغه د یو بیزو سره نکاح کوي به دغه نه دا پته ولګیدا چې واقعي دغه انګريزون و یورپ ول چې دی دا د بیزو اولاد دي دارون واقعي دا صحیح ویلی دي ورسته یو ساينسدان روغی هغه ویل چې دا نظام چې چلای دغه په ورسته یو قوت ته اسه شایدا دا جواب نشته ورسره 1948 سے مو طرف ته سوچ کایه کیلیفورنیا یو ساينسدان دا هغه ویل چې دا اسمون دا مزکه دا کائنات دا نظام چې دا کیم چلیږي و لګیا دا دغه په ورسته یو طاقت تا خدا سے نشي ویلا چې ا طاقت ته چا دا جواب چیرې دا جوابینا چیرته دي دا د الله په کتاب شری ادار الهدى د یو طالب العلم نه پته وک چې اسمون چا پیدا دا به ودای جواب در کی والسماء رفعها جواب د قران نه در کی دا جواب قران کړه دا اسمون الله پیدا دا والارض فرشناها مزکه چا پیدا دا الله پیدا دا د اسمون نه بو سکر نازلای وانزل من السماء ما بیا د مزکه نه بو سکر وبسی د به په ذریعہ بونده سرونګي په د مزکه په د پټی شه دا شوتله دا غنم دا جوور دا سکر وبسی فاخرج به من الثمرات رزقا لكم دا جواب په قران شدا لونده پوسنای برسی لونده نه بروزی یو طرف تا سرونګي یو ځای حکم دا کړه خوځه بروزی ور سره په دوا قدمه شه جبل ځای حکم دا کړه ترخه بروزی د ترخه به د خوځه به سائع شرابه یو طرف تا خوځه به دا ذکر قرآن شتا وهذا ملخ اجاج وبل طرف ته ترخه به دا ترخه و دا خوځه غړېږي ویلنه حالانکه یو قدم دا پمان شه یو قدم یو خسته یو داله یو دیره ا طرف ته خوځه دي د طرف ته ترخه دي غړېږي ویلنه دا جواب قرآن کوي بینهما برزخ لا یبغي انسانیه ویله پیدا دا وما خلقت الجن والانس سشینه پیدا دا هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه اسشینا د خورنا ایوه نطفنا به دغه نطفنا بیا امر پنځ شه دغه نه غشه یو ټوکړه غشه ټوکړه نه بعد په هغه باندې بیا ډیکا فکسون العظام لحما په هغه ډیکه باندې بیا پوس غشه فكسون العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين دا ټول سیک کای دا د اسمونه ویم ذکر رب دا ټول جوابینا چیرې دي دا په قران شدي ایسے مو عزتمند علم دا علماء چې په دا دینی مدارس شي لګیا دي دا علم حاصلای او په دا کالج په دا سکول په دا یونیورسيټي چې دي دا علم نه دا دته هنر ویای او کته سر تاسو شي او په سرونګي شه دا سه تو سه د میټرک د بی ای د اف ول لیدلای چیرې مې دا سه زون لیدلا دا چې نه ته پته وکې چې ملګریا تو چې دا میټرک کړه دا سده پوره دې کړه دا چیرې و دا سه جنا دا سه زون دا سه کالجی دا سه سکولی و تو نه لیدلا چې او یای چې دا میټرک دښې دې پوره کوم چې الله جنت روکو شتا چیرې دا سه شتا نشتا ویلې څه شي دې پوره کوي اف کوي بی ای کوي سحر وقتی چې جګېږي به مېر پلور اول سبق وته تیرای چې بچیا سکول یا تو نه غټ سړی جوړېږي سکول ته چلاږي به سرنګې لاږي چیرته لاږي انګریزي سکول ته لاږي ګورنمنت سکول ته نه لاږي پبلک سکول ته لاږي سحر سبو سرنګې ته یوروي سرنګې ته یوروي سر ورمنش کې سترګې ورتهره کې واغې نه بعد اول نه د پرنسپل صاحب ته ویلي چې په دغه بچي خیال کوه او نور جمال شافع صاحب دی ته چې جماعت تر لړې به سرنګي مدرسې ته چر لړې کرای ور څنګه راغو ته وکړو چې استاد د بچای مې درغې دی خو چیرې قیدو ته وګوره اس قیدیا په ملاو ته وګړي و سکول شه چې سپلی نه په شه واپس یې تر لړې خته چې صحیح نه وغوستي واپس یې لړې سر یې نه غوړ واپس یې تر لړې
वो چې ملا ته هر لږه به قیدیا په ملا وته غوړې وتل مې چې میشته چر لږی به ټول اغای نیم ګړنګي و نیم دایوي پیزا په میډور سپکل بلکې حال میں دادا بچوں نے ته تربیت پکیر شه د ټي وي و ډیش ور کړه دا ایو بچایو وړي کایله زباز داوا زو ته چې بچیو یا الف با تا سا کرا دوبل سو ویل ابل یو سترکای ورې ور سره اغه چې استوز د زیاړې کوي زو ته چې ویا بسم الله دای وی چې مرده سوچ کوا دته پکیر شه زیاړې تربیت ورته ځکه چې خو پلور ته چې پلور ته مرته زیاړو کا مرو ته چې پلور ته زیاړو کا وروشه دی وی دینی مدرسې تربیت وګورا داغه حافظون دا علما امو عزتمند دا غنن چې کی مو طرف ته سوچ کایه دا غنن چې کی مهنت ته امو عزتمند دینی مدارس دینی مدارس دا سے خلق پیدا کوي امو عزتمند یو هغه دا یو طالب العلم دا چې د تعلق د دینی مدرسې سره دا امو عزتمند فرمای یو خدا حافظون صاحبون مو طرف تر ګوریو اپینیون غوندې دی کسي څه چل دا سیک ملي دلیل کا چې نه ولمار روان دا اویننا سی چای وکای اغه نه بعد و سټیج ترسیب و ان شاء الله ټول ویني خوشامه دو مو طرف ته توجه وکي ایوا پګړی و په دې حافظونه بوندنن دا علماء کرام کوي و ایوا پګړی و په میدان محشر شه د اسمونه رب په بوند کوي ایوا پګړی نندو و ایوا پګړی هغه دو چې په میدان محشر شه خلیدیه تنا ا دې میرو پلور ته ها الله پاک په خپل لو سه بونده میرو پلور ته ایوا پګړی اتاج په شکل شي چې د حافظ صاحب د پلور یا د میر په سر بوندي د اعلی نبی فرمایي یا سے تاج وای چې په اختاج شي وای و عمل غره لګیدلې کایوا عمل غلره زنه روخله یو غمای د اختاج نه روبوسه و د مزکه و د اسمونه پمان شه یک شعر ده د مزکه و اسمونه پمان شه د امیرسترګرونیو چې دو داوی ختم دا د چا مقام دا د یو حافظ قرآن مقام دا وہ مشہور حدیث تا عالموں نے بار بار وروی ہے پورے دی قیامت میں حافظ صاحب تعالی سویائی کہ حافظ صاحب دنیا سے دے قرآن تیرو روشا شری ہوکا الف لام میم دا یوا مقاش یو مقام شو الف لام میم یوا پڑھیے دو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین دا بلا پڑھیے دو دا مقامین دی مقامات تی دے ہر یو آیات پا بدل سے یو مقام دا امام قرطبی رحمہ اللہ لیکلی دی دا مقام دا سمرا دا مقام چالف لام میم دے اول بیتا یو مقام تا ورسے دے اے دے پا بدل شے اللہ تو تا یو گریڈ درک دنیا سے دیر گریڈی نا دی دے آخرت وال گریڈ ہو گورا اے حافظ سے پہلا گریڈ سمرا دا دے الف لام میم پا ویلے بوندے یو گریڈ دا سرنگ گریڈ دا دے اللہ نبی فرمائی دمرا مقام دا چے سمرا دو دسترگ نظیر لگی دا صرف یو مقام دا ادغ حافظ صاحب مقامینا 6666 مقامات یہ یو طرف تا عالم بل طرف تا حافظ قرآن امو عزت مند خبر نو ویڈاؤں دی اعلی نبی فرمایا آخری حدیث بیاناؤں بیان سر ترسوں یو عالم دا یو حافظ قرآن دا داخل خمیستوست لیالی دلشی خوگوریے شعب الایمان سے امام بیحقی رحمہ اللہ یو حدیث سر نکل کردہ دے مستدارک للحاکم حوالہ وردو قاری محمد طیب صاحب محتمم دارلوم دیوبند آغایا دا حدیث پا خطبات حکیم الاسلام شر ذکر کردہ میدان محشر شوے اللہ پاک دعا کسون حاضر کو سوچ میں دا مطرف تا توجہ کی علاوے دعا کسون حاضر کو یو علموی وہ بلوی عابدوی علم چاہتا ہوئی آئی دا چے پدا سٹیج نوستی دا غا علم دا چے دا مدرسہ آبادا دو دا علم دا چے دا جتی آباد دا دا علم چے دا تلا یا اوزگار و تویے دا علم دا و عابد چاہتا ہوئی چے دا سرونگی پا جماعتے سے شپاورز نوستوی ذکر عبادت کئی بلا چار نکئی دے اوچے شیخ وی دختا عابد ہوئی علم نشتا اور سرا خوشپاورز پا جماعت سے نوستا دختا عابد ہوئی بیویدہ دعا اللہ حضر کو بیویدہ غابد تا اللہ ہوئی چے ورسا جنت تا او دا غالم تا ہوئی چے ام شو درہ
خلکو یې چې عجیبه وشوه عالمون یې ودرول عابدون یې جنت ته ولږل. قاري صاحب محمد طیب رحمت الله علیه د حدیث په ضمن کې لیکلي دي چې دغه علماوې ته الله څه وایي ورویې سرونګي ولې ورویې الله به څه ورته وایي دغه عالمونو ته. مولانا صاحب دنیا شه د الله د دین خدمت کو ارسا الله ته فرمایي د حدیث دغه الفاظ دي ارسا میدان محشر شه ګرځا کیمیو سړی چې توتا پکشلیه طریقه لوس در کړه دا پلوس ير نسا د الله مختار ولا سپورش یې کوا او جنت ته داخله وا ازو به توتا پته ولګي چې د عالم کیم مقام دا. مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه هغه ته چا ویل چې مولویو تمہارے ساتھ ہے کون ملیوں نے تو سے سر حدیث حضرت فرمایا ہمارے جنازے آپ کو بتا دیں گے کہ ہمارے ساتھ کون ہے. امیجا جنازے میں تو سے تشہی چې د علماء و سره سیکتی د لاہور په تاریخ شه د مرا غټه جنازه بل چانوا لکه د مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه د هغه په جنازه شه 1 लाख علماء و شرکت وکړو. به مو عزت مند عرض میں دادا دا علمون دغه دینی مدرسې نه پیدا کړي ا دینی درسګې نه پیدا کړي بدا دینی مدرسه دا خړه پړه مدرسه ډېر پتنګ زوی شه تقریبا 19 حافظون الله دې نه تیار کړل. نو مو عزت مند دا علما دا حافظون دا دینی درسګه دا د وطن د علاقې د پورا خلی مدرسه نه دو بلکې یو رحمت تا. به عزت مند میشتو سے ودا کوي چې دا دینی مدرسه و رنگولے تنویر کئی ادغه د عبودیه و خیال سوتی اتو سے ټوله دا خوښه دو چې دا مدرسه د عبودی د عبودیه و ټول کوشش کوي چې مشتو سے دا خوښی چې دا مدرسه مشچا ترنگولے تنویر کئی علمی لحاظ سره تعمیری لحاظ سره سمره ضرورت یې چې دی او مش پیرا کئی خط الوسا میډو کوشش کوي د ټوله تو سے خوښه دو. به مو عزت مند یو عرض کوم دا مدرسه یقینا ډیر په وړو زوی بوندې دو وہ تقریباً پدے پوس حال بوندے 4 شری دو پوس یو حال جوړول غوړي ایک دے پر مو عزت مند ز دا درخواست کوم چې کا پدے مجمع شه داسې کسون وی چې او یې چې پدے دینی مدرسه شه دا تو پیسہ چې کیما لګي دا صرف لګیدل یندو صرف صدقه نه دو صدقه جاریه دو دا حافظون جوړ شل سه پیرا چې دی قرآن تیرای تو قبر شه پرتوی ثواب وی الله قبر تن نظر رسای. به مو عزت مند مشتو سے خواده کوي چې بالکل پزیګر لوز دای چې ان شاء الله هر قسم خدمت ته تیاری خو بدلیار شه ګوره شیطان دا ګوري مشتو سے 14 پته مې ولاګری پسینا خلوز دی چې مشتاون کوي خدا سے وکیمی او ملګری چې هغه دغه مجمع نر چیکشي وایي چې دا پوس کی محل جوړېږي پدیشه ز د 15 زره د پورا اعلان کوم دغه دینی مدرسې د پورا اوه کیم داسې ملګری نقد جزاکم الله ای راجی صاحب لوسچک الله اجر عظیم او تنصیب کا جزاک الله حافظ صاحب د 15 زره د پورا بل ودا سے کیم ملګری ګورې 5000 ایس شاین دا کای وو ام بی بی ایس ډاکټر ته سیخله و دوه ایکس ری دی وکړه به د 15 زره لوړ نړل به دیو جنا زو یای چې 15000 روپیه مې ډیر شي نه دشاله ډیر کم شي دا ځکه چې یو هوټل ول چې پیله سه پکایه دیغه میاش تقریبا 9000 روپیه تنخواه دو. به مو عزت مند کا دا وې چې د یو میاش مو مهنت دای د دینی ادارې دی پورا بل ودا سکیم ملګری دا دوا ملګری شل جزاکم الله بل ودا سکیم کسوی چې هغه وې چې ان شاء الله 15000 وزو ان چلش کی ور سولوشن دا سے وکیم ملګری چلو 15000 د نه 2000 ولکسون شتا چاوي چې دا دوا نوټینا سدي دا وچته الله دې رضا دې پورا و په دې دینی ادارې باندې جزاکم الله بار ملګری قدم ملګری دا سے یہ قدم روخلی ګورې دا توستا په هر قدم باندې الله توستا اجر نادر کوي هغه ملګری هغه یې طرف ته اجي صاحب دا جزاکم الله دا 5000 ول ملګرا دا ورسته کیم دعا ملګری لوسی چې کړل دا سی یو قدم روخلی ګورې په دا باندې شیطان ملامو تیری شرمېږي وینا و تو سه د تبلیغ ملګری نه ور وی کنه چې دین به شرم چې دا اوي چرسی جنت تا و شرم کوین کا چې دا هغه ورره به دا پوته چې وستا خبر شابه جزاکم الله دعا زرا دعا نوټینا دا سه کیم کا سونوي قدم روخلی شابه جزاک الله الله په هر قدم باندې توستا اجرینا در کوي چلو 2000 سره زوین چې د زره یو نوټ صدا
دا 1000 ول یې نوٹ داسې وې کیم ملګری ګور یې زری پی خو بالکل ایسه شای نه دا لون در روانیو پریوا سر روانیو شاباس چې پوته نشي هر یو ملګری چې چا واسره شي 1000 روپے ایسه شای نه دا داسې قدم روخلیه مخ روشیه आवाज ایتا زره نوٹ یې دے زره نوٹ یې مو عزت مندا په سکول شه بچو دے تو دے کالج و سکول فیس چې دا هغه 12000 ده په 2000 نه خو بالکل چې سرکوري سکول ویا پاشه کم نشتا به دا 1000 روپے ک په کول شه په یو دینی اداره ولګي شابه جزاکم الله دا سه کی ملګرا دا شابه جزاک الله 1000 روپے چې هغه مخته د سټیج ته وروړي هې دې سراسره چالو یو ملګری وی چې یاره دا 1000 خو مون اشتانه او ملا صاحب خورر په کډا سویر د کلا 15000 دی او کلا 2000 دی او کلا زریه دی به دې بر پیسې میر سره چیرې دی زوین چې د 1500 ولته اجازه شته دا سه وکیم ملګری چې 500 نوٹ هغه د ازوی مخشه ګوري دینی مدرسې ته وچای دا په دې دینی مدرسه لګي تو سه دې پورا قیامت رسای واز اخیرا دو شاباش جزاکم الله جزاکم الله اجي به 1000 ور کړه و 4000 به ان شاء الله آوے بلا ورز ور کای 500 الکسون شاباش جزاکم الله جزاک الله جزاکم الله اجی سے 20000 نے لائے نصیب اللہ جان سے 5000 نقد و 20000 یہ نرا اعلانوں کو اللہ دنیا یاکشلیے کا خیرات یاکشلا کا قبر و قیامت یاکشلا کا والا چے دے قیامت پوریزی گوے خدا دے علماء وے سرے چکا اللہ دے دینداری ہوئے نیکل کے سرے چکا اللہ ہر ایوائے سمکا دا کی ملگری خدا چے چندے روڑی پزړې شه زنا ملګری دي چې یاره خو ملا صاحب کلا 500 او کلا 1000 او کلا 15000 دا خو ډېرې غټې پیسې دي خو زوی چې لون دی وروشو د سلې ول سیکتی ګوره په دانه خو لون دی به شزین ول نو ټینا دي چا خورو نو وړي هر یو چې کسلوي کا 50 وی کلاسوي دا وړو وستر ټول ګوري چې سه کا پوتې نشي دا سه یو بروم شریکه کنا چې شیطان ته پته ولګي چې د خلق په دین باندې سرنګ قرباني کوي شاباش جزاکم الله چیک شي دا مليون حواله چیک شي ګوره چې په جیب شمه سی آی دا غلو سینا جیب تکیه دا وځي پټکای د تا چای شاباش جزاکم الله چې یا پوتې نشي اس خو بالکل عمومي اعلان دا لاسوي 15 سلوي 200 1500 ګوري چې پوتې نشي دا دینی اداره دو دے دمرا علماء کرام په سرپرستی شه خلی حافظ صاحب تو سے تدوگون نه کوي دا حافظون صاحبون چې سو وخت دی زون تدو غوړي وی زون تدو خو تو په پیسې باندې و چت جوړوي د ایک چت پسکره لون دی ونوستوي ا تو په پیسې باندې بمبلا کېدلې د ایک نه و دی بچي جزاک الله الله دغه ټول خلک دا قدمینا مولا دې نه کی پتل شو چوا ملګری دا شلیارو تکوا شاباش جزاکم الله الله هر ایو سمکا خدا د زونون د بوډګون د بچون الله چې دا دینی مدرسې سره خدا داسې تعاون کوي الله د دنیا او د آخرت خوشحالي او تنصیب کا الله دینی مدرسې آبادای الله کرینا یا آباد کا الله په مال په اولاد خدا برکتینه وچوا والا و دا کریشه داسې برکتینه وچوا خدایا چې د کونی او د لیټه نه الله سر زر وته جوړ کا الله د هر پریشانی نه د هر مشکل نه الله پام نو امان شو وسو تصاب جزاکم الله چې یو کس یا پوتې نشي دا زنه مخشه ملګری وړو وستر چې سمرای جزاک الله اجي صاحب ناغ د 20000 روپیه وړل الله دنیا او آخرت یې جوړ کا هر وای سمکا پروردگار عالم په نظر د رحم او د کرم سره وته وګوره الہ العالمین مشکلات یې حل کا الله د حافظون طلبون خدا دغه جیب تلوس ک الله چې دې سره په جیب شه پیسې وی او کنا او خدا دې چای ګوړې پیسې وې روخستي خو الله دې تو دې دینی ادارې دې پورې لګای الله دنیا او آخرت کې دوړې جوړ کا الله غمه نه وسوتا الله مصیبتیں نه وسوتا رب العالمین مشکلات یہ حل کا وما علینا الا البلاء واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.